نیت څومره مهم دی په یو څه کې که هغه هره برخه یو مقاصد د یو کار هغه منفي کېدلی شي یا مثبت کېدلی شي. د سفر دپاره د نیت کې څه شی دی، د په ذهن کې څه شی دی، مخکې نو د څه مقصد یا هدف په ذهن کې لري. ضرور دی چې هر وخت سړی خپل نیت تازه کړي یا فکر پرې وکړي. مالدارۍ خیالات یا د نور مقاصدو د ذهن ته نه راځي، نه دا وسوسې ورته شیطان ورچوي. الله تعالی سره بار بار په دې باب کې اړیکه نیول، الله تعالی ته متوجه کېدل دا ډېر زیات ضروري خبرې. نیت دې خرابېدل او ځان دې نه شو سمولی مې کوه، ځان باندې کوشش وکړه بار بار، هغه درته زر ځلې دا وسوسه راځي ته زر ځلې منع کوه. ځینې خلک وایي چې ډېرو خلکو ته په دې خاطر ورسېږي چې زما ډېر شهرت وشي. استاد رازو یو موضوع ده چې زما په ذهن کې ډېر زیات ګرځي او کله کله بعضې استادان نه پوښتنه کوم شه ستاسو نظر پرې وړو. هغه رازو ټولنیزې شبکې او نیتونه، یعنی نیت څومره مهم دی په یو څه کې که هغه هره برخه که هغه دعوت وي که هغه طبابت وي که هغه هر څه. تاسو وینا څه ده؟ اخي اصل کې چې انسان یو کار شروع کوي، هغه کار دوه طریقو باندې یا دوه مقاصدو دپاره یا دوه اهدافو دپاره. یو مقاصد د یو کار هغه منفي کېدلی شي یا مثبت کېدلی شي. صحیح؟ لکه مثال د خبرې یو انسان دی او هغه یو ځای ته سفر کوي. د سفر دپاره د نیت کې څه شی دی، د په ذهن کې څه شی دی، مخکې نو د څه مقصد یا هدف په ذهن کې لري، نو د هغې مقصد او د هغې هدف په بنیاد باندې به د خپل دا سفر کوي. نو د یو کار دپاره ضروري څیز هدف او مقصد دی، دا ته په ذهن کې ولري. د نیت هدف په دین کې ډېر زیات دی. د نیت مقصد یا د نیت شتون یا د نیت موجودیت، د ښه نیت دا لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې انما الاعمال بالنیات، ټول اعمال دا په نیتونو باندې، یعنی اعمال دا په نیتونو باندې بنایي چې انسان څه عمل کوي د هغه نیت څه شی دی. نو په دې خاطر باندې نیت یو داعي دپاره، د یو تاجر دپاره، د یو ډاکټر دپاره، د یو عالم دپاره، د هرې طبقې والا چې هغه د خیر کار کوي او انسانانو ته د فایدې او د نفع کار کوي، هغې سره د نیت شتون او د ښه نیت دا ضروري دی. ضرور دی چې هر وخت سړی خپل نیت تازه کړي یا فکر پرې وکړي. ګوره کله کله دا کوم خلک چې تاسو ګورئ که نه چې دا ښه دیني طبقې والا دي یا ښه علما دي، داسې نه ده چې دوی ته شیطانان نه راځي، یا داسې نه ده چې دوی ته وسوسې نه راځي، یا د دوی ذهن ته خیالات یا د شهرت خیالات یا د نوم خیالات یا د خلکو د محبت خیالات یا د پروتوکول خیالات یا د پیسو خیالات یا د مالدارۍ خیالات یا د نور مقاصدو د ذهن ته نه راځي. نه، دا وسوسې ورته شیطان ورچوي. په دوی کې کمال دی چې دوی ته کله هم د شیطان د طرف نه دا وسوسه راشي، دوی زر اعوذ بالله وایي، زر نیت لرې کوي، زر الله ته متوجه کېږي. لکه مثال د خبرې یو انسان دی او هغه یو ویډیو کوي او تقریر کوي، ډېر ښه تقریر وکړ یا یو ډېر غټه مجموعه درته راټوله شوې ده، خلک ورته راټول شوي دي، جلسه ورته راټوله شوې، د دې سټیج ته راغی کېناسته، دې چې وکتل چې زما دا نومونه لګېدلي دي او زما دا دونه غټ معرفت کېږي او دا دونه خلک ټول ماته راغلي دي. په دې وخت کې د ده په ذهن کې ډېرې وسوسې شیطان کوشش کوي چې راوړي. وجه دا ده دا روان یو ساعت دوه ساعته چې دی د خیر کمې خبرې کوي چې دا ټولې تباه کړي، د شیطان هدف دی. خو دا عالم یا دا شخصیت دا څه کوي، دا چې څنګه شیطان د ده ذهن ته چې دا ټول خلک تا ته راغلي دي او ستا څومره دا علم دلته ښکاره شي، خلکو چې ته څومره علم والی، دا خبرې چې د ده ذهن ته راشي دی زر الله ته متوجه شي چې دې دپاره نه یم راغلی چې خلکو ته خپل علم ښکاره کړم، زه دې دپاره راغلم چې دا خلک مستفید شي، دا خلک ستا په دین باندې پوه شي. بېرته د خپل نیت زر تجدید وکړي. تر ډېره وخته پورې دا شیطان خصوصا د دعوتونو د داعیانو یا د دعوت او د مبارزې یا د علم په اوایلو کې دا ډېر راځي انسان ته، ځکه چې هغه وخت کې د انسان د ارادې کمزوري، د انسان نیتونه کمزوري، بخښنې ډېر لا خام. نو په دې وجه باندې دا شیطان بار بار دته راځي، د ده ذهن ته وسوسې اچوي، د ده ذهن ته دا خبرې ورچوي چې بس ته دې دپاره وکړه، ته د لایکونو دپاره وکړه، بار بار لایکونه شماره، بار بار کمنټونه شماره، چې زیات لایکونه راشي زیاته خوشحالي، کم لایکونه ویډیو باندې راشي کمه خوشحالي یا خفګان. دا څیزونه شیطان د ده بار خو که چېرته په دې وخت کې دی د شیطان په ځای باندې، د شیطان د خبرې منلو په ځای باندې، د خپل احساساتو د شیطان د خبرې تابع کولو په ځای باندې د الله تعالی ته متوجه، انشاءالله ما دا دعوت وکړو، ما بیان وکړو، ما دا لیکل وکړل، ما دا کتاب ولیکه، ما د خلکو د سمون دپاره دا کار وکړ، یالله نور ستا بندګان دي، ته دوی ته هدایت وکړه، زما مقصد صرف د خلکو پورې دا خبر رسول دي. الله تعالی سره بار بار په دې باب کې اړیکه نیول، الله تعالی ته متوجه کېدل دا ډېر زیات ضروري خبرې.
نو په دې ترتیب باندې انسان کولی شي چې ورو ورو د شیطان لرې کړي یو وخت به داسې راځي چې دومره قوي شي د الله تعالی سره دومره قوي اړیکه جوړه شي چې بیا نه د انسانانو پروا کوي او نه د شیطانانو پروا کوي. بیا چې شیطان د ذهن ته کومې وسوسې راولي یا که څوک ورته راشي چې ستا ډېر په علم د ده په دې کار ورځي، یو څوک ورته چې ډېر بااستعداده انسان دی دا نه ګڼي چې د صفت څوک وکړي. وجه چې شی وجه دا چې د الله سره تعلق دی. نو که انسان غواړي چې یو مجتمع ده یا یو ټولنې سمون دپاره کوشش شروع کړي چې د جهد شروع کړي، باید د الهیت په ځان کې د الله تعالی قربت په ځان کې د الله تعالی دوستي دا پیدا کړي. او که نه ډېر خلک وي چې په میلیونونو کتونکي به لري، په نړیواله کچه باندې به هغه ته خلک کېږي، د هغه اعمال به ګډوډ وي چې کښېني ورسره انسان په شخصي مجالسو کې د هغه الفاظ به ګډوډ وي، د هغه مقصد به ګډوډ وي. ښه د دې ستړیا نه څه فایده؟ دا دومره ستړیا زه دا ټوله دنیا ویل چې ته ډېر علم لرې، څه فایده تا ته د آخرت په ورځ؟ دا ټوله دنیا وي ته ښه سړی، دا ټوله دنیا وایي ته ښه سړی، د سبا د الله تعالی په دربار کې ودرېږي، د الله تعالی مخې ته ودرېږي، د الله تعالی مخې ته ولاړ او نور بندګان به د الله تعالی ګوري، هغه خلک به دې ګوري چې ته په دنیا کې پېژندلې. هغه وخت به بیا ستا په مخ باندې څه حیا پاتې شي، څه شرم به ستا په مخ باندې پاتې شي. د په دې خاطر باندې د انسان لپاره لازمي خبره ده، خصوصا د داعي لپاره نیت چې نیت دې خرابېده او ځان دې نه شو سمولی مې کوه په داسې خبره باندې چې هغه ستا نیت پکې خراب وي او ته خلکو ته دیني خبره کوي او نیت دې پکې بل شي، دې خلکو باندې اثر هم نه کېده، د خلکو زړونو ته خبر نه پرېوځي. اخلاص په خبره کې نه، په دیني خبره کې هغه څنګه د خلکو زړونو ته پرېوځي؟ د خلکو سمونه په هغې باندې نه کېږي او هغه تا ته هم فایده نه کوي، بلکې سرچپه انسان لپاره کله نه کله عذاب جوړېږي چې ته د الله تعالی دین د خپل ځان د منافع لپاره یا د خپل شهرت لپاره یا د خپل نوم لپاره یا ډېر داسې خلک دي چې هغه زنانو لپاره دا په ځان باندې چې دی بس دغه کوي او نخرې کوي، په ځان باندې چارې کوي او بیا دا کارونه کوي. دې دعوتونو کې څه پاتې شول؟ دې سره دا دعوتي میدان کم رنګه کېږي، دا د دین نوم ورسره د خلکو په زړونو کې هغه بدېږي، د خلکو په زړونو کې د الله تعالی هغه قربت او الهیت ختمېږي ورسره. په دې خاطر باندې یو انسان ته پکار ده، زما په نظر باندې بلکې اهل علم داسې وایي، علما کرام وایي چې انسان باید د هر کار په شروع کې په پیل کې د خپل نیت باندې ښه کوشش وکړي، یو ورځ نه، دوه ورځې نه، 10 ورځې چې درته شیطان وسوسه اچوله 10 ورځې ته تاخیر کړه، 10 ورځې ته مه کوه، ویډیو مه کوه، دعوت ته مه ځه. یو ځای ته دعوت ته که لاړې، مثال د خبرې خلکو ته دعوت کوي یا یو جلسې ته لاړې، یو تقریر ته لاړې، ځان باندې کوشش وکړه بار بار، هغه درته زر ځلې دا وسوسه راځي، ته زر ځلې منع کوه، زر ځلې الله تعالی ته متوجه کېږي چې الله ګوره زه زر ځلې زما ګوره په همدا وس کې ده چې زه دا شیطانه د بار بار راځي او یا الله زه تا مخاطب کوم، ګوره ما خراب کړ، الله ما وساته، ما ته توفیق راکړه. او بیا الله تعالی د انسان مدد کوي چې یو داعي یا یو عالم یا یو شیخ هغه د الله تعالی سره دومره اخلاص کوي، اخلاص ساتي د الله تعالی سره، الله تعالی هم بیا هغه ته توفیق ورکړي، هغه سره الله تعالی ضرور مرسته کوي. په دې خاطر باندې د لیکونو سمون اوس دا ټوله دنیا د تا ته لیکونه ده، په لکونو میلیونونو لیکونه دي شول، دعوت بې اثره وي، څه فایده؟ او داسې یو سړی، داسې یو شخص چې ستا نیت پکې صحیح او ته په دې نیت باندې دا کار کوي چې د انسان دا اصلاح وشي، د انسان سمون شي، هغه انسان ورسره اصلاح شي، د دې ټوله دنیا د لیکونو نه تا ته دا یو انسان بیا غوره دی، دا درته صدقه جاریه هم ده، د دعاګانې هم تا ته قبلېږي، د دې انسان هغه ټول ښېګړې چې کوي الله تعالی به تا ته په دې کې اجر درکوي. په دې خاطر باندې داعیانو ته، علماو ته، مبارزینو ته دا لازمي پکار ده چې خپلو لیکونو یا خپلې رسنیو باندې یا په جلسو کې یا خپلو لیکنو ته مه خوشحاله کېږي په دې خاطر چې دا خلکو لیکونه ډېر واخیستل او کم یې واخیستل، نه، یو وي چې دا حرص په زړه کې پیدا کول پکار چې زما دا د خیر خبره دا د الله تعالی ډېرو بندګانو په دې خاطر ورسېږي چې د ډېرو خلکو اصلاح وشي. دا نیت چې دی دا بیا مفید نیت دی، دا بیا مفیده خبره ده چې انسان په زړه کې دا خبره کېږي چې ډېرو خلکو ته دا خبره په دې خاطر ورسېږي چې د ډېرو خلکو اصلاح وشي. ځینې خلک وایي چې ډېرو خلکو ته په دې خاطر ورسېږي چې زما ډېر شهرت وشي او بس ما سره خلک ناسته ولاړه کوي او زما احترام کوي او ما ته پروتوکول راکوي او بس ما ته مېلمستیاوې کوي او ما ته جی جناب وایي او بس ما ته ټیټو پاس کېږي. دا نیتونه دا انسان د ضلالت کندې ته رسوي، د هلاکت کندې ته انسان رسوي، چې دې سیستم انسان وساتي. مننه استاد، دا ډیره مهمه ده ځکه انسان ورسره ډیر زیات مخامخ کېږي د نیت موضوع سره، چې په کوم نیت که هغه ویډیوګانې چې میلیونونه خلک یې وګوري او هغې کې اصلاح ونه شي. مخکې تاسو ویل چې د هغه نه بهتره دا ده چې یو ویډیو 50 نفر وګوري خو هغه اصلاح شي، هغه د ویډیو هدف خلکو ته ورسیږي. نو هیله مې دا ده ځکه چې ماشاءالله ډیر ځوانان ستاسو ویډیوګانې ګوري، ډیر ځوانان
ستاسو لیکنې هغه کوي نو هغوی غواړي په همدې لاره کې راشي نو هیله ده چې دغه ویډیوګانې وګوري انشاءالله تر څو یو څه زده کړي. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.